اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو په پاسپورت عمومي ریاست کې نږدې 8000 کاغذي تذکرې تایید شوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اړوند د کاغذي تذکرو د تایید څانګې چې د روان کال د زمري میاشتې راهیسې په پاسپورت عمومي ریاست کې فعالیت پیل کړی 2658 غوښتونکو ته د کاغذي تذکرو د تایید خدمتونه وړاندې کړي دي. د کاغذي تذکرو د تایید عمومي مدیر وحید الله وحیدي وایي دا څانګه هره ورځ له 200 څخه زیاتو غوښتونکو ته د کاغذي تذکرو د تایید خدمتونه وړاندې کوي. په دې مرکز کې چې ریاست پاسپورت کې فعال شوی دی، موږ هغه کسانو ته خدمات وړاندې کوو کوم کسان چې غواړي په کاغذي تذکرو باندې پاسپورت واخلي. په ورځني ډول موږ تقریبا د 200 څخه زیات مراجعین لرو چې د هغې کاغذي تذکرې دلته تایید کیږي. تقریبا د 9658 څخه زیات تذکرې تر اوسه پورې چې د 1602 کال د 22 د اسد نه راپدې خوا موږ دا شوبه فعال کړې ده، دومره تذکرې تایید کړي دي. د ښاغلي وحیدي په وینا په دې څانګه کې ښځینه غوښتونکو ته ځانګړی ځای شتون لري او مراجعین کولی شي دې څانګې ته په راتلو سره خپله تذکره په کم وخت او اسانۍ سره تایید کړي. موږ د زنانو لپاره جدا شوبه لرو چې د هغې کارمندانې هم ښځینه دي، نو ښه په آرامه او سوکاله او په امن فضا کې د هغې تذکرې تایید کیږي. یو شمېر غوښتونکي چې دې څانګې ته د کاغذي تذکرو د تایید په موخه راغلي په دې څانګه کې د خدمتونو وړاندې کولو له بهیر څخه خوښ ښکاري او د دې ډول څانګو جوړول چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کوي ستایي. دلته اوس داسې اسانتیا ده، مخکې به اسرائیل شمالي ته خلک لېږل، سال 2-3 ورځې کې به تذکره ورته کېده، رش کش بیروبار زیات ول نه. اوس دلته زه اوس خپله دلې راغلې ده، هر څه دلته تاییدي ورکوي، په یو ساعت کې دا ټول کار ورته خلاصوي. د یادولو وړ ده چې په پاسپورت عمومي ریاست کې د کاغذي تذکرو د تایید څانګه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت ترمنځ د هوکړهلیک پر بنسټ د خلکو لپاره د لا ډېرو اسانتیاوو په مخه رامنځته شوې او د پاسپورت غوښتونکو ته د کاغذي تذکرو د تایید خدمتونه وړاندې کوي. د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې